د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو سیاسي ترنګلتیاو او د چمن لارې تړل کېدو د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ په ځانګړي ډول د درملو پر کاروبار ژور اغیز کړی دی. تر دې وړاندې به له کوټې څخه افغانستان ته شاوخوا له 50 څخه تر 80 سلنه درمل لیږدول کېدل، خو د لارو تړل کېدو او د طالبانو له لوري د پاکستانی درملو پر وارداتو د بندیز له امله دا بهیر په بشپړ ډول درېدلی دی. کم د افغانستان حکومت دا دغه کړی دی چې بالکل د پاکستان دوايانې به نه راځي، بندې دي. نو د هغه مطابق کم از کم د هر سړي په کروڑه روپۍ په لکه روپۍ تاوانونه شوي دي. نو د هر سړی پریشان دی. اوس یوه روپۍ مطلب د یوې روپۍ شی هم نشي استولی، که پر لارې واستوي هم هغه نیول کېږي، ډایرکټ سوځل کېږي. دا شیان صحیح دي. نو بیخي دا ټیم کاروبار بالکل نه ونې کې برابر دی، خاص کر د هولسیلرانو والا بالکل زموږ برادري ټوټل ټیم په مشکلات کې دی. بالکل په بلوچستان کې د درملو سوداګر او ویشونکي وایي درمل اوس په ګودامونو کې پاتې دي، خرڅلاو کم سوی او عایدات راټیټ سوي دي. نو دوی چې زموږ مالونه چې کم روان وو مخکې افغانستان نه، اوس د هغه د 100% بجای دا راغلي دي تر 10% پورې. نو په دې وجه زموږ کارونه باندې ډېر اثر لوېدلی دی. سوداګر خبرداری ورکوي چې که دا حالت دوام وکړي نه یوازې به د دوی کاروبارونه زیانمن سي، بلکې په سیمه کې به د درملو لیږد او بیې هم اغیزمنې سي. په افغانستان کې هم د بدیلو سرچینو موندل وخت ته اړتیا لري چې د درملو د کمښت اندېښنې یې زیاتې کړې دي. مطلب تاوانونه خو دا ته راځي چې اوس تقریبا د میډیسن چې کوم د کاروباریان دي د هغو چې پیسې خو بندې دي چې بندې دي او خپله خرچه هم نشي ایستلی، او اکثره دکانداران اوس په دې کې کاروبار پرېږدي او خپل کرایه نشي ایستلی. دا صرف د بلوچستان تاوان نه دی، د دې سره خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند د دې هم تقریبا په اربو روپۍ د میاشتې سیل کېدی، هغه مالونه هم افغانستان نه تلو، او د هغو تاوان سره سره زیات تر ګوردو زیات تاوان د بلوچستان دی. ولې په دې کې چې ولې د بلوچستان عوام ډېر ورسره تړلي وو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې د 2025 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د نښتو او بریدونو وروسته په وار وار تړل شوي دي. حمید الله ستوري شیراني، DW کوټه.